الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت الولد كي القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضراته دا د مرګ لویه مسله ده. مونږ او تاسو ترې غافل یو او ډېر زیات غافل یو، او دا د مرګ عظیم مسله ده. دا زمونږ او ستاسو د ماشوم یوازې نه، دا زندگی چې دی دا مستعاره زندگی ده، دا اصلي زندگی نه ده. دا په دنیا کې چې څومره عمر زمونږ دی دا یو عارضی زندگی ده. په دې باندې ډېر اعتماد مه کوه، خپل خدای ته متوجه شه، خدای سره تعلق جوړ کا. ستا نه ډېر بهترین خلک په هر څه کې پورته د دې دنیا نه لاړل او چا سره یې وفا ونه کړه. دا ماشوم خو پرېږده، ما ستاسو در باندې حدیث مبارک ولوستی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې موت الولد کی القلب، د ماشوم الوا جینۍ یا هلک دا مرګ چې دی دا داسې دی لکه چې سیخ تود کې د دې تپوس ته تجربه کار نه کوه چې د چا الواد وفات لکه دا سیخ چې تود کې او سوري کې او زړه لی وروړي خپېله نه کی القلب. دا داغ د زړه دی، مور او پلار باندې دومره سختی تیریږي، لیکن فیصله د خدای ده. د خدای د فیصلې د دې ماشوم هم دومره زندگی وه په دنیا کې بس که نور خدای له دا تمام څلور کنج دنیا ورکړي که نه نو یو مین په هم ورنه کړي. بس ټیم د ختم شو همدقه و، نور خیرت کې معاملې جدا ده. او بخاري مبارک کې راغلی دي چې ابو طلحه یو صحابي دی د جناب رسول الله، د انس ابن مالک پلندر دی. انس ابن مالک د جناب رسول الله خادم دی، 10 کاله خدمت کړی دی. د ابو طلحه یو زوی بیمارو، بخاري مبارک کې راغلی دی او دی په بارو. په دغه ټیم کې په نکاح کې ام سلیم بیبي وه، د انس ابن مالک سکه مور ده. دا یې په نکاح کې و
هغه بار ته تللي اوسو غذا وغیره دپاره دا هغه وخت دی چې جناب رسول الله په دنیا کې حیات دی چې دی واپس راغی نو شپه به نو رسول الله ته ور نه راغی چې رسول الله د شپې نه په عذاب ومه او کور ته ولاړ شم بیا د سهار مانځه ته به رسول الله ته لاړ شم دې کور ته لاړ ښځه وه هغه ماشوم د ده د راتلو نه لږ مخکې وفات شو لکه دغه ماشوم وفات شو هغه صحابیه مبارکې هغه هم صحابیه ده هغې چې دی نو پاک را پاک کو د کوټې په یو ګوټ کې واچو او څادر یې پرې واچو پټ یې او دا خاوند ډېره موده پس راغلی و واورئ ځان پوهې که په مسله روایت د بخاري مبارک دی هغې وی چې دا خاوند خو مې ډېره موده پس راغی سړی چې د سفر نه راشي نو ښځې ته لوی رغبت هغې نه یو خدای خبر دی بس دی خبرې ورکړی چې را روان دی د شپې به راورسي دی چې دی صاحب ډوډۍ وله پخه کړه پخ کړې پوخ کړو او بیا یې ځان مزین که ښکلې جامې یې واغوستې کور کې د زنانه دپاره خوشمېيي لګول پکار دي خاوند ته لګول شته او زنانه چې بار ځي نو داسې خوشبويي به نه لګوي چې د هغې نه بوی ځي خوشبويي ولګوله ځان یې سنبال کړو په دې کې صحابي مبارک راغی تپوس یې وکړو کیف الغلام بیبي مبارکې هغه ماشوم څنګه دی هغې ورته وی هو اسکنو وی په ارام دی په ارام شوی دی نو ده به ګمان وکړه چې یاره جوړ شوی به وي نو او چې مرګ راشي نو بس سړی په ارام شي ماشوم هم په ارام شوی دی هغې وی چې یاره په ارام دی بس د دنیا هغې مصیبت نه خلاص شو وی بس ټیک ده بیا یې ډوډۍ وخوړله هله فکر کوه وروره دا واعظان تا ته دا خبرې نه کوي هغوی له دا نه ورځي عامیان خلک دی لکه ستا په شان هغه چې دی نو ډوډۍ یې وخوړله او بیا بیبي سره هم بستر شو وی چې ماشوم جوړ دی نو هغې پکې انکار ونه کو هله فکر کوه هغې هېڅ انکار ونه کو او همستري وکړه بیا یې غسل وکړو دواړو او بیا دا آرام وکړو چې د سبا ټیم شو دی رسول الله مبارک ته تو مانځله نو هغې ورته وی وارو الصبي ماشوم چې دی وفات شوی دی ما وی چې دمه دی نو بس ساه یې لاړه دمه شو بس او دا دفن کوي وی ښه وی بس ټیک ده هله وروره فکر کوه بس وی به ټیک ده زه رسول الله ته ورځم رسول الله مبارک ته راغی او چې مونځ یې په رسول الله پسې وکړو نو دا واقعه ورته بیان کړه نو رسول الله ډېر هوښیار شخصیت دی ما د یو کافر انګریز کتاب کته هغې کتاب کې لیکلي وو چې د جناب رسول الله په شان هوښیار سړی په مخ ته ځمکې تېر شوی نه دی نه به تېر شي پیغمبر علیه السلام ورته وی عارضتم
وی تاسو یو بل سره همبستري کړې وه ویو هغه به ته ویو وی ښه رسول الله دعا کوي اللهم بارک لهما فی لیلهما خدایه دې شپه کې دوی برکت واچوي چې دا کوم صحبت یې کړی دی وی دې کې برکت واچوي دا د رسول الله دعا ده راوي د حدیث وایي چې د دغې شپه کې چې دې ملا شوي و د هغې صحبت نه خدای دې زنانه له جینۍ ورکړه دې خاوند یې جینۍ ورکړه خدای هغه جینۍ بیا په یو چا واده شوه راوي وایي وایي د هغې 9 زامن ما لیدلي وو چې د قرآن عظیم حافظان او قاریان وو 9 زامن داسې برکت پکې خدای واچو ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې دا ماشوم نه خپل فکر کوه دا خو یې څه دی بیبي فرمایي عایشه بیبي عصفور من عصافیر الجنه دا ماشوم یو چرچڼه وه د چرچڼو د جنت نه والوته لاړه ادې ماشوم د خدای حکم د غاړه کېښوده لوی تعالی رخاییږي لوی د شان دی الله منتظر دی د فرمان واړه جهان دی الله زه یو مدرسه کې استاد وم نو د هغې نه به زه داسې په مقبره کې راتلم او په لاره به نه راتلل ما قرآن شریف پخو قرآن شریف پخول ډېر ګران کار دی هغه مې پخو بیا مې په یو شپه کې ختم کړی دی په 2 کې مې هم کړی دی او په 8 او 9 کې او 3 کې خو مې ډېر کړی دی هغه خیر زه را روان وم نو داسې چې راتلمه نو یو قبر ورکوټې جوړو ښکلي په قبر باندې لیکلي وو هغه ماشوم وایي زه د ګل غوندې راغلی وم دنیا ته زه د ګل غوندې راغلی وم دنیا ته ما خندلې قدرې نه و خزان راغی په مخه خزان راغی دې ماشوم باندې خزان راغی ته خپل فکر وکړه ته خپل ځان تعلق د جناب رسول الله سره جوړ کا خدای سره جوړ کا ګیره د خریلی ده ای ګیر خریلیا دا به تر کومې پورې خری ګیره 1,40,000 پیغمبرانو نه ده خریلی فرعون د خدای دعوه کړې وه خو ګیره نه وه خریلی د خدای دعوه کړې ما عجایبګر کې لیدلی دی تورو کې چې زه طالب ما په دغه ټیم کې لیدلی دی ګیره وه د خدای دعوه کړې وه 1,40,000 صحابه و ګیره نه ده خریلی ای د یهودي ملګریا ای د امریکې ملګریا او د جناب رسول الله مخالفه ته کومې پورې به ته دا کوې آخر د دې څه حج شته داسې کسان شته چې نوسۍ پیدا شوي دي وقت سے په دې لګیا دی دا خو که حلال ګڼې کافر یې دا خطرناکه مسله ده زکریا صاحب رحمت الله علیه مبارک لیکلی دي چا ورته وایي چې دا ګیره خریل څنګه دي ورته وایي دا د زنا نه لویه ګناه ده واوره زکریا صاحب لیکلی دي کتاب کې ورته وایي دا ولې لویه ګناه ده وایي دا زناکار هغه وخت ګناهګار دی چې زنا کوي چې بس یې کړې ګناه ختمه شوه که توبې ترې راوویسته بېله ده او دا ګیر خیلی چې دی ګناهګار دی که دی اوږده دی نو هم ګناهګار دی که ویښ دی نو هم ګناهګار دی او که دی د بیت الله نه ګیر چاپېره ګرځي هم ګناهګار دی او که دی د جناب رسول الله روضې ته ولاړ دی نو هم ګناهګار دی
دا دومره لوی ګناه ولې کوې لور دې پیدا شوه واده شوه څه شوه تا هغسې لا په غفلت کې پروت یې نو د ځان غم کوه باقي دغه دنیا چې ده دې کې څوک خوشحاله نشته دې کې څوک بېغمه نشته دری دنیا کسی بېغم نباشد وگر باشد بنی آدم نباشد دری دنیا کسی یاری ندیدم وگر دیدم وفاداری ندیدم یو شاعر ویلی دی د عربی یو درې شعرونه ویلي دي روغوک پکې ده لأن يعز الدنيا بها من سروفها يكون بقاء الطفل ساعة يولد إذا أبصر الدنيا استظل كأنه بما هو من أعضاها يحدد وإنا بما يبقيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد دا ماشوم چې دنیا ته شاعر وی لوی شاعر عالم وایي چې دا دنیا ته دې راتا شو که نه د مور د خېټې نه پرېوتو نو اواز یې وکړو وی ژړل ولې وژړل وایي چې څه د مصیبت ځای ته رالمه دا خو د مصیبت ځای ته رالمه زما خو زه په جنت کې ومه د مور په خېټه کې او شاعر څه وایي او دی چې دې دنیا ته راغی نه د مور د خېټې نه دا ځای پراخ هم دی او لوی ځای دی او دی جاړي معلومه شوه چې په مصیبت راوړېدم چې دنیا ده دنیا خو د مصیبت ځای دی جی دا د یو څو ورځې ژوند دی په دې کې خپل خدای سره تعلق جوړ کا دغه ماشوم دی الله د مور او پلار دپاره او زمونږ تاسو ټولو دپاره ذریعه د جنت وګرځئ رسول الله بس خبرې ډېرې زیاتې دي پیغمبر علیه السلام مبارک یو صحابي و هغه ماشوم خبرې ته غوږ هغه به ده سره هر ټیم کې مانځه ته بیا راوسته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خر چې چغه وشي نو اعوذ بالله به وایي هغه چې دی داسې کار وشو چې رسول الله ورته وایي ستا د دې معروضي سره د مینه ده بیا و زما سره دونه مینه ده رسول الله ته څه وایي وی خدای دې تا سره داسې مینه وکړي لکه زما د ده سره چې مینه ده رسول الله ته وایي تاسې دا خدای داسې محبوب کړي لکه ما چې د دې سره مینه ده وی ښه منګه کمزوري یو هغه رسول الله بیا تپوس وکړي چې یاره صحابي سره ماشوم نشته وی صاحب هغه وفات شو لکه دغه ماشوم وفات شو هغه وفات شو ورکوټ یو پیغمبر علیه السلام ته وی دې خوا راشه وی خدای دې ذریعه وګرځوي او پیغمبر علیه السلام ته وی یاد دره د جنت ته دروازې دي اته چې پې وردی دی به تا ته په هر دروازه کې ولاړي او تا به د لاس ونیسي جنت ته به دې بوځي این سعادت به زور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده ګوره ورته بعضې اکابرو د دین واده د دې دپاره کړی دی چې ما ته به خدای زوی یا لور راکړي او نابالغه به پات شي چې ما وبخي واخر دعوانا صلی الله علیه وسلم